کدا مخونه هم دي د پیغمبر خلاف پکې مه کوئ. کوم خلک چې ګیرې خرئ قسم په الله دا د جنت نه انکار کوي چې نه ځم ستا جنت کې هیڅ نشته. کوم خلک چې دا ګیرې برش کوي والله چې دا د محمد رسول الله د خبره ده چې دا د جنت نه انکار کوي. زما ورونو الله دې تاسې جهنم ته نه بیي. که جهنم ته څوک لاړ هغه ډېر د شرم ځای دی. داسې یو ناکاره یو بې خونده اور دی چې لا تلقي ولا تذر، هډوکي هم نه پرېږدي او غوښه هم نه پرېږدي، یو شرنګ کې وباسي او دغه کوي ختموي او بیا به نوی کېږي. دا ګوره د الله د نبي خبره ده چې څوک زما د سنتو خلاف کوي نو محمد رسول الله وایي دا د جنت نه انکار کوي. ابن حجر یو ځای کې لیکلي دي او زه چې کله د دې خبرې ته سوچ وکړم د بعضې علماو نه نقل کړي دي، بعضې اثار یې راوړي دي. نو تاسې د کعبې پر رب یقین وکړئ چې زما په دې مسلمانانو دا زړه درد وکړي. هغه دا دی چې وایي څوک دا ګیره وایي دا داسې دی لکه د محمد رسول الله د بدن یو اندام کټ کوي او تورې یې پسې راویستي. الله دې دا شیطان ذلیله کړي. موږ ته دا یو مشکل اخته کړی دی چې لکه ستا پیغمبر وایي برید وخوره، شیطان وایي چې پرېږده چې بدماش ښکاره شي. اوس د بدماش څه معنی ده؟ ډېر مرداري زندګۍ والا دې ته بدماش وایي. زمونږ څه اصطلاح کې سپی ورته وایي، سپی ډېره بده زندګي ده، وایي کورې شه سپی او فلانې. محمد رسول الله وایي ښایسته ګیرې پرېږدئ او دا زما سنت دی چې جنت ته پرې لاړ شئ. زمونږ مؤمنان وایي یاره که ګیره پرېږدې نو خلک به ته مشر وایي، نو چې مشر یې ته ویل دی له عزت وکړه که بېعزتي یې له وکړه. زمونږ دا خبرې بعضې ملګري وایي دی لږ تیزي کوي، خو دا تیزي نه ده، دا الحمدلله د ایمان په بنیاد موږ یو. که تاسو ټول ګیرې وخروئ زموږ پې څه او که ټول یې پرېږدئ زموږ پې څه، خو دا موږ د ایمان په بنیاد باندې ویو. الحمدلله موږ ته دا ټول مسلمانان د پلار او د مور په شانه ګران دي، د دین هم موږ ته ګران دي. دا زموږ الله رسول نبي ټولو کې شریک دي.